السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د میګر په رابطه باندې ده چې میګر څه ته ویل کیږي او د څه لپاره استعمالیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مو سکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. میګر یو انسولیشن ریزिस्टेंस ټیسټر دی چې د میګر په واسطه باندې موږ د انسولیشن ریزिस्टेंस چیک او ټیسټ کولای شو. یعنی د میګر په واسطه باندې موږ د هر قسم موټر کدا اي سي وي یا ډي سي وي یا 3 پیز وي یا سنگل پیز وي د دې ټولو موټرو د وینډینګ د دې د انسولیشن ریزिस्टेंस چیک کولای شو او سره د هر قسم کیبل انسولیشن ریزिस्टेंस چیک او ټیسټ کولای شو. د دوستانو میګر یو داسې برېښنايي آله ده چې د په واسطه باندې د موټرو د وینډینګ او د هر قسم کیبل انسولیشن ریزिस्टेंस چیک او ټیسټ کولای شو. کدا هر قسم برېښنايي موټر وي او کدا هر قسم برېښنايي کیبل وي نو د میګر په واسطه باندې د دې انسولیشن ریزिस्टेंस چیک او ټیسټ کولای شو. دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.